لومړی برخه المؤمن الرشید چینل وړاندې کړې او وضاحت چینل پښتو ته ژباړلې ده. Who is this devil? Is he real? دا شیطان څوک دی؟ په رښتیا شته که ستاسو په ذهن کې ډار یا تصور دی یا هم که د فلسفې له مخې یو څه شی ده؟ د قرآن کریم له مخې هغه په رښتیا هم شته. د هغه وجود حقیقت لري، فقط تاسو یې لیدلی نشئ. هغه زموږ څخه مخکې ژوند کاوه او هغه اوس هم ژوندی دی. دا موضوع په حقیقت کې عجیبه ده، همداسې نه ده؟ بالکل عجیبه ده. د شیطان کلمه د شیطان له کلمې څخه اخیستل شوې چې معنا یې چټل او سپک ده، او شیطان هغه موجود ته ویل کیږي چې سرکش او خپل سری وي. هغه که انسان وي یا پیری، ویل کیږي چې د بد او چټل روح معنا لري چې له الله تعالی او رښتیا څخه لرېوالی کوي. شیطان د پیریانو او انسانانو په دواړو شکلونو کې وي، لکه څنګه چې الله تعالی فرمایي او موږ خو تل همداسې شیطان انسانان او شیطان پیریان د هر پیغمبر دښمنان ګرځولي دي. څه اهمیت لري او ولې باید د پیریانو په وجود باور ولرو؟ څنګه چې دوی په غیبو کې راځي، غیب هغه څه ته ویل کیږي چې زموږ له سترګو پټ وي. موږ او تاسو باور لرو چې الله تعالی نشو لیدلی، سمه ده؟ نو هغه په غیبو کې دی. موږ باور لرو چې ملایکې شتون لري، ولې موږ دوی نشو لیدلی. دوی په غیبو کې دي او له نور څخه جوړې شوي. همداسې پیریان هم موږ په سترګو نه وینو، ځکه چې له هغه اور څخه جوړ شوي دي چې هیڅ لوګی نه لري. هغه اور چې لوګی نه لري او یوازې حرارت دی، او تاسو دا توان نه لرئ چې هغه ووینئ. تودوخه موجوده ده، خو موږ نشو کولی چې ویې وینو. په همدې ډول نه ده؟ دواړه ډوله شیطانان هڅه کوي چې خلک بدو کارونو ته واړوي. جني شیطان په داسې ډول ستاسو په زړونو کې وسوسه اچوي تر څو تاسو دوی ونه ګورئ او نه یې وسوسه واورئ، او انسي شیطان په داسې ډول ستاسو زړونو ته وسوسه در اچوي چې تاسو یې هم لیدلی او هم اورېدلی شئ، مګر محسوسولی یې نه شئ چې دا به شیطاني وسوسه وي. او انسي شیطان هر څوک کیدای شي، ان ستاسو ملګری چې تاسو د شراب څښلو یا کوم بل بد کار ته هڅوي. دلته پوښتنه د شیطان په اړه ده. دا باید په یاد ولرئ چې شیطان یو عام نوم دی، خو ابلیس خاص نوم. ابلیس هم د پیریانو له ډلې څخه دی او لومړنی مخلوق و چې د الله تعالی له امر څخه یې سرغړونه وکړه. موږ پیریان نه وینو، مګر موږ وایو چې دوی د ټاکلو حق لري، او دوی د آدم یعنی د انسان له پیدا کېدو مخکې هم د ټاکلو حق درلود، او د دوی انتخاب به کله ناکله ښه و کله ناکله بد. د دوی له منځه یو د ابلیس په نوم دی. او هغه څوک دی؟ د اور له شغلو جوړ شوی. ابلیس څوک دی؟ شاید ووایو چې دا هغه څوک دی چې په عربي ژبه کې ورته شیطان ویل کیږي، خو په حقیقت کې هغه د الله تعالی د عبادت کوونکي په توګه پیل کړی و، او د الله تعالی عبادت او دعا یې دومره کوله چې الله تعالی هغه پورته کړ او دومره یې اوچت کړ چې د ملایکو په کتار کې یې ودرولو. په یاد ولرئ چې ابلیس د ملایکو له ډلې څخه نه دی، بلکې هغه به له ملایکو سره عبادت کاوه او د عبادت له امله یې مقام لوړ شو. دومره بزرګ شو چې الله تعالی هغه ډیر پورته کړ. او وروسته څه پېښ شول؟ دا یو مهمه کیسه ده. اوس له خپلې اصلي موضوع لرې کیږو، د دې لپاره چې ستاسو له ذهن څخه یوه لویه تېروتنې لرې کړم. هغه داسې چې ځینې خلک په دې فکر او نظر دي چې ابلیس د ملایکو له ډلې څخه دی. ملایکې تېروتنه نه کوي، هغوی هغه کارونه کوي چې ورته امر کیږي. نو کله چې الله تعالی غوره او بهتره مخلوق پیدا کړو، څه شی پیدا کړ؟ الله تعالی آدم یعنی انسان پیدا کړ. خدای تعالی آدم علیه السلام له څه شي پیدا کړ؟ الله تعالی آدم علیه السلام له خاورې خلق کړ. غواړم تاسو ته وښیم چې د آدم له پیدا کېدو وروسته الله تعالی ټولو ملایکو ته امر وکړ چې آدم علیه السلام ته سجده وکړي، او ټولو ملایکو ورته سجده وکړه، خو ابلیس انکار وکړ. اوس که مو ټوله کیسه لوستې وي، له موضوع یې پوهېږئ چې ابلیس د ملایکو له ډلې نه دی او هغه فرښته نه وه. مګر که تاسو یوازې دا ټکی یادوئ چې ټولو فرښتو سجده وکړه خو ابلیس نه، ممکن تاسو فکر وکړئ چې ابلیس د ملایکو له ډلې څخه دی. مګر د قرآن کریم په نور ځایونو کې که وګورو، الله تعالی فرمایي چې هغه فرښته نه وه، بلکې هغه د پیریانو څخه و، او هغه د بیدو د اور څخه پیدا شوی دی. او دا په حقیقت کې هغه څه دي چې ابلیس په خپله وویل، تا آدم له خاورې جوړ، مګر زه دې له بهتر څیز یعنې له بیدو د اور خلق کړی یم.
زه له سجدې کولو څخه انکار کوم. ولې؟ ځکه چې زه له هغه څخه غوره یم، زه له آدم څخه غوره یم او زه هغه ته سجده نه کوم. په دې کار سره هغه د الله تعالی نافرماني وکړه او څوک چې د الله تعالی نافرماني کوي هغه په مصیبت کې دی. په خاص ډول هغه څوک چې د کبر او غرور له امله دا کار وکړي. زه د اطاعت کولو څخه انکار کوم ځکه چې زه ښه پوهېږم او په دې کار سره ابلیس ورټل شو او تر ابده د جهنم په سزا محکوم شو. ابلیس وویل زه یې پروا نه لرم، دومره اجازه راکړه چې آدم او د هغه اولادونه له ځان سره جهنم ته بوزم. ولې؟ د څه لپاره؟ د هغه څه لپاره چې موږ ورته کبر وایو. کبر څه شی دی؟ کبر له کبره څخه اخیستل شوی او کبره د اکبر د کلمې مصدر یا اصل دی او یوازې الله تعالی اکبر دی او هغه له هر څه لوی او ستر دی. Only Allah is Akbar. Allah is greater and greater and greater than anything. But a human being has no right in front of Allah or anything that's created. The jinn. انسان یا بل هر څه که پیریان وي او که ملایکې هیڅ حق نه لري چې الله تعالی ته راشه ووایي چې زه داسې یم او هاسې یم. ته څوک یې؟ الله تعالی تا ته امر کوي او ته یې باید ترسره کړې. او مهمه مسله دا ده چې اکثره خلک فکر کوي چې د شیطان له امله موږ ګناهونه کوو، نو ځکه دوی پوښتنې کوي چې ولې الله تعالی شیطان پیدا کړی دی او یا داسې وایي چې ولې الله تعالی شیطان له منځه نه دی وړی تر څو چې موږ ګناهونه ونه کړو. دلته یو ناسم پوهاوی دی. شیطان نور څه نشي کولی پرته له وسوسې. د زیات سپیناوي لپاره اجازه راکړئ چې پوښتنه وکړم. مخکې له دې چې ابلیس شیطان شي بل هیڅ شیطان نه و. سمه ده؟ چا ابلیس ته ویل چې د الله تعالی له امر سرغړونه وکړي؟ دلته ځواب دا ده چې له ده مخکې هیڅ شیطان نه و. دا کار ده د خپل نفس په وجه وکړ. فرض کړئ که چیرته شیطان هم نه وي نو بیا هم موږ نفس لرو چې له عمله یې ګناه وکړو. ځکه دا دنیا امتحان ده د انسان او پیریانو لپاره او ابلیس هم په دې امتحان کې شامل دی ځکه چې هغه هم پیری دی او نفس لري. He is also in this test because he is a jinn and he has nafs. هغه الله تعالی شیطان نه پیدا کړی مګر هغه په خپله دا انتخاب وکړ چې شیطان شي. نه یوازې ابلیس بلکې هر هغه څوک چې د الله تعالی بې اطاعتي انتخاب کړي غواړي چې شیطان شي. By disobeying Almighty Allah's order. بیا څه پیښ شول؟ الله تعالی آدم علیه السلام ته وویل هر څه چې غواړئ په جنت کې ترې خوند واخلئ، مخکې لاړ شئ خو هلته یوه ونه شته او تاسې باید له هغې څخه څه ونه خورئ. بې له شکه تاسو په پاتې کیسه پوهیږئ. وروسته شیطان آدم علیه السلام او هوا ته راغی او وسوسه یې ورته وکړه چې له ونې څخه یو څه وخوري. نو له دې امله دوی له اسمان راښکته شول مګر الله تعالی پوهېده چې دوی به له ونې څخه څه وخوري. نو له دې وجې چې له هغې ونې څخه څه ونه خوري دوی له اسمانه راښکته کړل. ټول دلایل چې په دې کیسه کې ما درته وویل دا و چې تاسو د اسلام ښکلا ووینئ او پوه شئ چې دا ژوند له ازموینې پرته بل څه نه دی. ښکاره خبره ده چې ابلیس د ټولو شیطانانو لومړی شیطان دی، نو هغه د دوی مشر دی او ټول شیطانان د دې امتحان وسیلې دي سره له دې چې دوی په خپله په دې ازمایښت کې شامل دي.